دغه شانته د خندق په غزوه کې چې تقریبا سره پاسه درې سیره غنم و جو و وربوشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زرو کسانو ته وخوړل او د زرو کسانو بس او چې کله یو کتل هغه وربوشي دغه سي پرتی وډکی زرو کسانو خوراک مو کې دغه سي پرتی وي. دغه شانته ابو هريره رضی الله عنه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ویله چې ستا په کاسه کې الله تعالی برکت وایي چې دعا یې وکړله. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې په کاسه کې څه شی و دا مې ټول تقسیم کړل الله په لاره کې ټول ته مې ورکړ چې څومره کسانو دا ټول خوراک ځینې کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې چې کله د ثاني هراله او د شهید سو وای دا هغه وخت په هغه کاسه کې چې سو دا هغه برکت ختم سو مخکې برکت وو. سرید خو پیژنې سرید دا شوروا چې ډوډۍ خشته کې سرید ورته وایي. یو کاسه سریدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د ټول صفه صحابه ته امر وکړه دعوت ورکړه چې راس. ابو هريره رضی الله عنه خو طالب العلم بس د مسجد په کونج کې پروت حدیث زده کوي. نبی علیہ السلام ابو هريره ته فرمایي چې ورسه د صفه خلکو ته دعوت ورکړه چې راس د سرید وخوري. هغه یو کاسه ده. ابو هريره رضی الله عنه وایي زخبله وجه په ماده ناګواره پریوزي چې اوس دا صفه والا راسي خو ټول هغه خو ماته شي نه پاتې کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله خپل مبارکي ګوتې په داسرت کې کښېښولې او امر یې وکړ چې ورې کړه صفو د صفې چې څومره کسانو په لسګونه طالبانو د صفې دا ټول د دې څخه خوراک وکړي. او بیا نبی علیہ السلام ابو هريره رضی الله عنه ته ورته ویل چې اوس نو ته د الله په نوم باندې په برکت سره وخوره. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي او قسم خوري چې دومره خوراک مې ځینې وکړي چې زه موړ سوم دا کاسه هماغسې ډکه وه لکه څنګه چې مخکې وه. په سفر کې رسول الله مبارک روانو د اوبو قلت رالی پیاله نبی علیہ السلام په مځکه کښېښوله او لاس مبارک یې په دا پیاله کې کښېښوله د لاس مبارک د دوو ګوتو څخه اوبه جاري سولې تر دې پورې چې 1400 انسانان سره د خپلو سورلیو سره د خپلو مراکبو سره د خپل هغه ظروفو ټول اوبه سوه خو اوبه لا هم را روانې وې د نبی علیہ السلام د ګوتو څخه. حتی چې اکثر صحابه کرامو غسلونه لا وکړه او داسې لا وکړي دې ته معجزه وایي. په یوه پیاله اوبه کې 1400 کسان او دسونه منځونه غسلونه او خپل ظروف ډکړه پرېولل او چارپایان ورسره دا ټول اوبه سو. دغه شانته په غزوه تبوک کې غزوه تبوک ډېره لرې علاقه ده. یو میاشت د مدینې منورې څخه د یو خوا سفر و یو میاشت د بلې خوا اوبه ډېر کم دومره اوبه و چې یو نفر خالی یو کس هم نسوی مړېدی اوبه کېدی نسوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرامو عرض وکړ چې د اوبو ډېره کمي ده. نبی علیہ السلام مبارک ترکش درلودی ترکش څخه یو تیر راواخیستی غشی او په اوبو کې ووهله. صحابه کرام فرمایي چې دا اوبه په خپله غورځېدل شروع کړه دومره اوبه سولې چې 10,000 انسانان د هغه اوبو څخه یې څښل وکړه چې یو نفر نه په مړېدی نه په اوبه کېدی. اوس هم هغه ځای موجود دی په غزوه تبوک کې چې هېڅکله هغه اوبه نسي کمېدی هماغسې د حوض غوندې اوبه ولاړې دي. یو قوم نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه چې یا رسول الله زموږ اوبه چې دی د څا ډېر تروش ده موږ ګر سره چاک نسو کولی خوراک نسو ځینې کولی استعمالولی یې نسو. نبی علیہ السلام د څه صحابه کرامو سره تشریف یوړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ناله په هغه څا کې واچوله وایي د هغه بعد فورا هغه اوبه دومره خوږې سوې چې تر عسلو هم خوږې وې تر دا اوسه پورې. او چې څومره وچکلي به په نورو علاقو راتله په دغه څا کې به وچکلي نه وه. بیا یو زنانه خپل بچی راویسته رسول الله مبارک چې یا رسول الله زما د زوی په سر کې ویښتان نه راخېږي. بعضې کسان پکې هغه سر کې چې ویښتان نه پښتو کې ورته پک وایي وایي زما د زوی سر پک دی ویښتان نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولته نږدې راوله. رسول الله مبارک چې لاس یې په سر ورته راتېر کړي ډېر ښایسته او بهترین او تک تور ویښتان راپورته سو. اهل یمامه چې کله دا قصه واورېدله نو هغه
دا مسیلمه کذاب ته خپل زوی راوسته هغه چې ولدام لکه چې العیاذ بالله پیغمبر دی ول زما زوی په سر کې ویشتان نسته نو تر لاس پر تیر که چې هغه برابر سي ویشتان یې وخو ډېرې دی نه بعضې کسان د ډېر ویشتانو خواهشمن او ویشتان یې ډېر خیش نو چې کله مسیلمه کذاب لعین کافر د زوی په سر باندې چې کله لاس را تیر کړه څومره ویشتان چې هغه ملا پسې وختې ختم شو او دا مرض داسې نه و چې صرف په دغه زوی کې و دا مرض نسلي وه د ده چې څومره نسل پیدا کېدل پک و په سر به ویشتیان نه و دغه شان د جنګ بدر په وخت باندې د حضرت عکاشه توره ماته سوه نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو لرګی په لاس ورکړي وایي دغه د تورې په ځای استعمالوه او دا همیشه د حضرت عکاشه په لاس کې وه او حضرت عکاشه فرمایي چې دغه لرګی و ماته د تورې کار راچلوي د رسول الله مبارک د معجزې په خاطر د خندق د ورځې په وخت باندې د خندق د غزا په موقع باندې خندق چې کله کودایي کوله یو ډېره غټه ډبره پکې راغله چې هر څو صحابه کرامو زور ووهله هغه ډبره یې نه ماتولی سوی نه د ځای ایسته کولی سوی رسول الله مبارک چې یو وار دوه واره درېیم واره چې وار وکړي دا ډبره زره زره سو پاش پاش سو دغه شانته ابو رافع دا د لاس نه دی دغه د بند غاړه چې د لاس سره چمشتی دی دغه لاس یې په جنګ کې وختې ماته سوه دا بالکل دا لاس یې د وژې څخه خطا و بالکل رسول الله مبارک دا لاس د ده ونیوله او په وژه کې یې داسې وچسپوله او دعا یې وکړه دم یې ورباندې وکړه سناړه مبارک یې واخیسته او د لاس په شاوخوا چې کوم زخم و اوس چې اپریشن کوي چې ټانکه ورکوي په دغه ځای کې رسول الله مبارک خپل ناړه ورکړه نو دغه صحابي فرمایي وایي زما لاس تر مخکې تر ابتدا ډېر زورور سو یعنې مخکې نه و زورور اوس زورور سو او ما دا هیڅ ګمان نه کوي چې زما لاس یا ختلی ده یا مات سوی ده بالکل برابر سو دغه شانته نجاشي باچا و ډېره غټه باچایي یې کړې ده حبشه کې چې کله مړ سو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته په مدینه منوره کې خبرداري ورکړه او نماز جنازه غایبانه وویله دا جدا مسله ده چې غایبانه نماز جنازه ویل صحیح دي که نه دی صحیح دا جدا مسله ده خو رسول الله مبارک کړی ده یو وار فعل یو شی دی دوام بل شی ده په غزوه موته کې د خبر د راتګ څخه مخکې رسول الله مبارک صحابه کرامو ته خبر ورکړي چې حضرت زید د جنگ ډنډۍ واخیسته او روان سو هغه شهید سو بیا حضرت جعفر جنډۍ واخیسته او شهید سو د هغه نه بعد حضرت عبدالله ابن رواحه د جنگ جنډۍ واخیسته او شهید سو د هغه نه بعد خالد ابن ولید سیف من سیوف الله جنډۍ واخیسته او هغه علاقه فتح کړه چې کله صحابه کرام د هغې علاقې نه راغله د غزوه موتې نه نبی علیه السلام او صحابو ته خبر ورکړي چې اول جنډۍ حضرت زید واخیسته هغه شهید سو بیا حضرت جعفر واخیسته هغه شهید سو بیا حضرت عبدالله ابن رواحه واخیسته شهید سو خو خالد ابن ولید چې کله جنډۍ پورته کړه او بیا روان سو هغه علاقه فتح کړه نبی علیہ السلام لا خبر دوی نو ورکړي رسول الله مبارک خبر د الله د پیغمبر دومره علم دی دغه شانته حضرت ابو هريره رضی الله عنه مور کافر و مسلمان نه و مشرکه و خود حضرت ابو هريره خواهشمندي و چې کاش کې د اسلام راوړی او مسلمان شوی وي یو ورځ ابو هريره مور نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی وکړه حضرت ابو هريره چراغي رسول الله مبارک ته فرمایي یا رسول الله دعا وکړي چې زما مور ته الله تعالی هدایت وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا دعا وکړه اللهم اهدي امه ابي هريره خدای د ابو هريره مور ته هدایت وکړي حضرت ابو هريره چې دا دعا یې واورېده ډېر خوشحاله شو چې کور ته راغلی ګوري د کور دروازه بنده ده چې کله کور دروازه ورټکوي او غوږ نیسي آواز هم نشته کور دروازه ورټکوي تر دې پورې چې د ابو هريره رضی الله عنه مور آواز وکړه چې یو صدقې صبر وکړه اطمینان وکړه او چې کله د هغې غسل یې وکړه د غسل نه بعد چې راغی دا مور د ابو هريره او ورته ویل چې ای ابو هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وایي زه مسلمان یم دا د رسول الله مبارک د دعا برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابو هريره په ژړا ژړا ورلی او خوشخبری ورکړه چې زما مور مسلمان شو حضرت حنظله ابن جزیم په سر باندې رسول الله مبارک لاس راتیر کو د برکت دعا یې وکړه او چې کله به یو حیوان یا انسان باندې چې کله تکلیف او مشکل رسول الله مبارک به دم وکړي هغه ورم هغه پړسوب هغه زخم به بالکل ختم شو حضرت حبیب ابن فدیک د پلار په سترګه کې مریضي و رسول الله مبارک دم وکړي هغه ځای کې شس او دای مبارک فرمایي چې زه د اتیا کالو یم خو اوس هم دا تار پستنه کې ورکوي سم دومره سترګه کې مې تکړهوالی راغلی
حضرت جابر رضی الله عنه سفر کې چې یو علاقې ته تیر شو چې هغه علاقې کې د حضرت جابر رضی الله عنه د انتظار شیبې لړۍ ډیره ګرمه وه. نو هلته یو زنانه ده چې په هغه باندې یو پیری عاشق شوی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوش صحابي هغه راوغوښتي، هغه پیرانی چې پیرانی نیولي و هغه ته وایي ګوره زه څوک یم؟ نبی علیه السلام ته یې راوستي، وایي زه محمد رسول الله یم، د الله د خوا استازی یم. دغه زنانه پرېږده ولاړ شه، که نه بیا دې ترتیب در برابروم. چې دا خبرې وکړه هغه پیرانی د دې ښځې څخه ولاړ یو جګه جوړه سوله، زنانه بالکل برابره سوله پورته سو. دغه شانته حضرت سفینه دا یو صحابي ده، دا د رسول الله مبارک داسې ولکه کشتۍ چې وایي کشتۍ ماته سوه، په ځنګل کې یو خوا ته یې زه وایستلم چې زمری حمله به راباندې کوله. وایي ما زمري ته دا وویله چې ګوره زه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سفینه یم، کشتۍ یم، ګوره چې په ما باندې حمله ونه کړي. وایي دا زمری ځان یې ټیټ کې ماته چې سپور سه. وایي تر کومه ځایه پورې چې زما د تګ اراده وه د زمري پر سر باندې زه تلم. دغه شانته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابن اخطب نظر ور باندې ولګېده او اوبه یې ورکړلې. حضرت نبی علیه السلام دعا ورته وکړه. نبی علیه السلام به هر چا چې عمل د خیر کول دعا یې ورته کول چې اللهم جمل خدای دته شایست ورکړي. نو د عمر د درو نوي کالو د دې صحابي خو د په سر کې یو ویشته د سپین نه وه، نه د په ژیره کې یو تار سپین و. نور صحابه کرام هم دغسې ده چې چا په سترګو کې بینایي ختمه وه، نبي علیه السلام به دعا ورته وکړه، بینایي به بالکل برابر شو. د چا چې به څه مشکل و هغه مشکل به الله تعالی ورطرفه کوي. یعنې د دې ټولو واقعاتو څخه مطلب او خلاصه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څرنګه چې زموږ باطني هدایت کوونکی دی، زموږ باطني حاجات پوره کولی سي باذن الله د الله په اذن سره. ظاهري هم الله تعالی جل جلاله ورته برخه ورکړې وه، ظاهري هم الله جل جلاله ورته نصیبه ورکړې وه چې پر چا باندې به دم کول او چاته به دعا کول هغه دعا به قبول سو. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.